هرات کې طالبانو امر کړی رستورانټونو کې د کورنۍ نارینه د له ښځو بېله ډوډۍ وخوري. د افغانستان له لویدیځ ولایته رپوټونه وایي هلته د طالبانو حکومت رستورانټونو ته تازه امر کړی چې د کورنیو د خپلو غړو په ګډون نارینه او میرمنې په یو ځای کې ډوډۍ نشي خوړلی. د هوټل مالکانو BBC ته ویلي چې دې پریکړې د هغوی په کاروبار بد اغیز کړی دی. خو په کابل کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت وایي د یوې کورنۍ نارینه او میرمنې هوټل کې یو ځای ډوډۍ خوړلی شي خو یو څو کورنۍ یو ځای نشي غونډېدلی. د دې وزارت ویان محمد صادق عاکف BBC ته وویل کله چې کورنۍ ډېرې وي باید یو بل سره ګډې نشي. په افغانستان کې د ښځو او سړیو د جلاوالي لپاره نوي واکمن یو پر بل پسې داسې ګامونه اخلي چې یو شمېر خلک یې ناخوښ کړي دي. په تازه پریکړه کې د دغه هیواد په لویدیځ هرات ولایت کې هغه خلکو ته طالب سرتیري په لاره کې دریدلي چې که رستورانټونو ته ځي باید له نورو خلکو په جلا ځایونو کې ډوډۍ وخوري او که دا کار نه کوي کور کې د ډوډۍ وخوري. دا لا معلومه نه ده چې د افغانستان نورو ښارونو کې هم دا تصمیم پلی شوی خو د هرات د هوټلونو ځینو مالکانو BBC ته ویلي طالب چارواکي ورغلي او خپله دا پریکړه یې ورته اعلان کړې ده. قدرمنو لیدونکو تاسې د طالبانو دغه ډول اقدامات څنګه ارزوئ؟ په دې هکله نظریات را سره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.